د ډېر ځنډ وروسته یو ځل بیا ثناءالله جان همدرد صاحب دی. راځو د همدرد صاحب څخه به څو ښکلې ښکلې غزل واورو. همدرد صاحب بیا هم درته ډېر زیات خرغلاس او هرکلی وایم، ستړی مه شئ. پاچا صاحب تو ته او د پاڼو ټولو مینهوالو ته قدر، مینه، درنښتونه، احترامات خوښ یم چې بیا سره پیوځي او خدای پاک د په دې هېواد کې سوله راولي چې هغه د وطن ګوټ ګوټ ته په خوند ورسېږي او دا رقم خوندورې شیبې او بنډارونه ولرو. او خوښ یم ډېر تمه ده چې دا ویډیو څوک ګوري په شونډې خندوي او په ښه وخت کې یې وکړي. مننه همدرد صاحب، موږ هم خوښ یو چې په خپرونه کې دې لرو. همدرد صاحب څه به درنه اورو؟ څو بیتونه دي پاچا صاحب، یوې څپېړه مې غزل کړي نه دي، خدای دې وکړي چې ټولو اورېدونکو یې خوښ شي. دوی چې هندارو ته په زړو کې نیت د کاڼي لري، دوی چې هندارو ته په زړو کې نیت د کاڼي لري، ادمه تخم دی ازغي ازغي مماڼه لري. های های واه. او زه د یعقوب غوندې په بوی د حس کوم راځې به، زه د یعقوب غوندې په بوی د حس کوم راځې به، او که پسولې څو خاموشۍ او ګوڼې ګاڼې لري. زبردست. او دا زیړې پاڼې په الهام زموږ له درد ښکلي دي. دا زیړې پاڼې په الهام زموږ له درد ښکلي دي، او توپیر د ښکلي بدرنګ نوم د زیړې پاڼې لري. ډېر ښه دی، ډېر ښه. او په شمېر 5 ورځې هغه هم له باور پرته، په شمېر 5 ورځې، په شمېر 5 ورځې هغه هم له باور پرته، ژوند یو څو ساوې د میراته کور خوارلاڼې لري. های های که نه؟ ډېر ښه دی. او هغه وده جنۍ د خدای هغسې مسته لري، هغه وده جلکۍ د خدای هغسې مسته لري، او مسته د هغسې خویونه مست د زاڼې لري. ډېر ښه دی. پاچا صاحب څه ټپې ته وایم، بیا په منځ کې غزل کړی شي. په تا د پیغلو بنډار تودی، په تا د پیغلو بنډار تودی، زه د حجرې له بنډار تا ایستلی یم. او په تا د پیغلو بنډار تودی، په لیوني یار د حجرې آبادې دي. او حجره د ټول کلي شریکه، تر نیمې شپې منګی زما لالی وهي نه. د مازدیګر زیړي المره په نه خبره یار نه وایه سلامونه، او د مازدیګر زیړي المره په روغ وایه د رمزورو سلامونه. های های واه. د مازدیګر زیړي المره په چا ولاړې په چا ولوېدې په غرونه. خدایا په دوو کې خو یو راکه، یا لالی راکه یا مرګی راکه چې زما چې نه رخمیږي نه دردیږي، او زړه دې د غوښې که د کاڼې دی میانه. په نیمه شپه د زړه را ډاک شه، په نیمه شپه مې سترګې ډنډ ولاړې دینه. او خلم طلا به ترې خبر وي، چېرته به پیغلې خندوي ناسته به وینه. های های. او زما په لار وطن یاره، د کوم وطن باد به د څڼې ښوروینه. جنانه دا دې بې غوري ده، ویشتلی تا یم اوس مې نه کې تپسونه، په انتظار مې پښې مې ږي شوې، په سترګو خلې لګوم چې روغه شمه. جانانه څه وختونه تېر شول چې تو بخلي بلول، زه به درتلمه. های های. پاچا صاحب یایي چې زړه مې د کاڼي په شان وچ دی، او لایلو مې نشته غیږ په چا بداله کمه. بېشکه. مشره مڼه کشره مالټادو، مشره خوږادو کشره وړکي ټوخوینه. های های. او د یار په غیږ کې مې ساه خیږي،
په موټو نیسم د زلفان غونچکونو بګا مې تا سره وعده د سپي په غپ پسې بلاس قدم اتلمه واه بالکل واه زما د مرګ زیری پرې وکی پاچا صاحب زما د مرګ زیری پرې وکی چې په درشل پورې ولاړه وچه شینه زما په سترګو ورته ګورئ جانان ښایسته دی که خدای زه لیونی کړمه جنۍ تر بور د میړه ماشه خوښه نه خوښه به د زه د حسابوینه ته مې چې اوس غېږ کې ویرېږې هلته به څوک چې د تورو برېښنې وینه ما په تهمت بایلل یا یاره تهمت زما شوې یار د نورو شوې میانه ډېر بچا صاحب دا غزل ردیف پطرس صاحب لیکه دی نو دته ورته دی یای چې څنګه وایه ما ته په ځوانه یې کړې که نه یې کړې څنګه وایه ما ته په ځوانه یې کړې که نه یې کړې مینه دې کوله لیونه یې کړې که نه یې کړې زه د چې د کوم سړي په سر پردی ګڼلی وم زه د چې د کوم سړي په سر پردی ګڼلی وم ګورې د خدای چارې ترې پردی یې کړې که نه یې کړې بالکل والا واه ستا د یارانې تول ستا د لیچ د بنګړو تول و ستا د یارانې تول ستا د لیچ د بنګړو تول و شکر پښیمانه په دوستۍ یې کړې که نه یې کړې ما نه خو چې تلې مړ شوم چې تا نه تلو ته څنګه وې ما نه خو چې تلې مړ شوم چې تا نه تلو ته څنګه وې او څرنګه شیبه شیبه زنده یې کړې که نه یې کړې غار د ور ورغوي کې چا نه دی زیولی غر د ور ورغوي کې چا نه دی زیولی ودلی د درد پی په نره یې کړې که نه یې کړې څه د نڅاګرې د باور غوندې پایمال شوې څه د نڅاګرې د باور غوندې پایمال شوې مخ ته د سړو خلاصې کمڅه یې کړې که نه یې کړې څه دې کوه عشق خو ملایي به دې کوله څه دې کوه عشق خو ملایي به دې کوله جار دې د یوې ټینګې روپۍ کړې که نه یې کړې ځینې د همدرد غوندې سرزوري پیدا کیږي ځینې د همدرد غوندې سرزوري پیدا کیږي غېږه کې په هار کې مت لاله یې کړې که نه یې کړې بالکل بچا صاحب ټپې به بیا څه ته وایم که نه ټپې کې ډېر ستر هنریت دی که نه پاڅه د پیغلو محفل پرېږده ورور د بدي کړي په تا یې خلاصوینه کاټ مې د ډېر ژڼکي و چت کې غمونه ډېر مې په زړه بار و دروند به ومه او په مور مې دا ټینګاری وکی زما مزار به لکه ناوې جوړوینه کاټ مې د هغه څوک اوچت کړي چې ټوپک کمربند غبرګ تړلی وینه مورې چې نه د ورکولم اوس مې د چم ملا ته ما بیایم ینه د پښتنې په حجرو راغلم حجرې خالي وې وړکې جنګ ته تللي وو نو وړکې سرتور خور تکې شول تور لونګی په کورو کې پوتې دینه بچا صاحب دغه نوی نظم دی شی ښه به وي یا نه خو لیکلی مې دی ته یم یې لکه زوړ
زخم چې بیرته وازه خوله کړي که زوړ زخم لکه زوړ زخم چې بیرته وازه خوله کړي هره څړیکه مې تر زړه پورې رسیږي دلته زړونه دي واده د جنکیو په عادي بهانه لاس واره ماتیږي لکه زوړ زخم چې بیرته وازه خوله کړي نه یې چال نه یې دوا د ښه کېدو وي نه بایللو ته جوګاوې چې ځان بوی کې او نه ځان در پاته هېڅ د سپمېدو وي لکه زوړ زخم چې بیرته وازه خوله کړي شړ شړ توی پکې شراب کړي قرار نشي او د پردي غوندې د وګڼلم شاباس ځانه تا ته مې د بیا هم ازار نشي لکه زوړ زخم چې بیرته وازه خوله کړي یوه هیله د مخ اوښتو نه وي او ژوند د سور دوزخ په ځان وي ګرځولی او په وینو کې د ګاډه سره لمبه وي لکه زوړ زخم چې بیرته وازه خوله کړي بېچاره وې له هر چا د تامه پرې وي په ماته زړه د ناکام خندا جاري وي خو په زړه کې د روانې غرغرې وي ډېر زبردست چاسې د پاس د کمره په غاړه زرکې باز د رمزور دی له خولې وینه غورځوینه او د بزرګۍ کیسې خدما کا سړی ته ودې تب نستا د لاسه دینه او ښه ده چې تا لرمه خدایه په بندګانو د زه هسې نه زیدمه او مور زه ستا سره ویده کېږم خپل پیغلتوب مې د شپې خوب کې ډروینه په چاسې یایي چې دیدن د ناستو خلکو کېږي په سفر تللي مې په خدای سپارلی دینه او ما درته وی چې جنګ ته مازه د جیب سامان دې رالیږي تا خوښوینه همدر صاحب سوایې په عام محضر کې ژڼې په زندۍ سوي ژوبل ژوبل زړونه د اوږدو بڼو په ژۍ سوي او غږ د غرض غمی نشي واپس یې درته راولي دا خبره مه کوه چې زور به د خولګۍ سوي او واوره د پردي ټوپک سختنه قیامت بشي خدای به درته وښایي چې حق د زندګۍ سوي او زه د بڼو د زمبا هره ترپا اورمه زه په دې پوهېږم چې شور د خاموشۍ سوي او ته خو بیابان ته د باران نه وروسته لاړ شه خپله به یې ووینې چې خوند د تنهایۍ سوي او ته خو په پوره کال کې شهین ته سترګه نه وهې بیا به د په ما باندې احسان د شاعرۍ سوي همدر صاحب ستاسو ښه اورم ډېر ښه دی ووایه شهین ښه غزال لیکي اکثریت د ده شعر یو جالب خپله د ځان او د خدای خبرې پکې ښې کړي دي شهین صاحب شعر کې دا ځانګړنه کېده نو ډېر ښه غږېږي دا ځان د اندرون نه ډېر ښه غږېږي اچھا صاحب خپل باور ته سترګې په ولاکه ورنیولی شم خپل باور ته سترګې په ولاکه ورنیولی شم وخندم په ځان پورې چې ستړی شمه غلی شم ته دې په ما دومره شې مینه لکه زه په تا ته د شې ته دې په ما دومره شې مینه لکه زه په تا ما غوندې د تا ته زه له ټولو دنیا ښکلی شم عشقه د هوس مستۍ مې بیرته لالهاندې کړه عشقه د هوس مستۍ مې بیرته لالهاندې کړه بیرته مې منصور کړه چې دغدار شم سپېڅلی شم ما توبه ویستلې وه او پوی ومه په دې ټوکه ما توبه ویستلې وه او پوی ومه په دې ټوکه هم اگر انسان یم او بیا غلطېدلی شم او لکه له کوډو څاښت بازان درته لوګی کم او د سپېلانو څخه زه ډېر درزارېدلی شم ډېر ښه دی زه مې په عذاب زړه ککړ کړی یمه غواړي دی زه مې په عذاب زړه ککړ کړی یمه غواړي دی نه یې منې څوک ورته وایم نه بللی یم نن پنځمه شپه ده ستا زړې مسیجې ګورم
ته خو مې همدرده یې له پام د غورځېدلی یم واه جار ډېر ښه دی همدرد صاحب قربان مننه همدرد صاحب ډېر ډېره زیاته مننه ورا مننه. ډېره